مسلمانان مجبور شو دویم ځل هجرت وکړو حبشې ته د نجاشي بادشاہ خواته او الته ډېر د آرام او د اطمینان زندگی تیروله ډېر د خوشحالۍ زندگی تیروله هیڅ خطر وته نه و د مکی مشرکانو ته خبر راغی چې هغه کوم خلکو له تاسو دلته سزاګانې ورکولې او ستاسو د وجې په تکلیف کې وو هغه خلک خو هلته په مزو کې دي نو په مسلمانانو باندې هغه خوشحالي نه پیرزو شوه چې دوی د هلته د اطمینان زندگی تیره کړي هلته یې د خوشحالۍ زندگی تیره کړي او هلته یې دوی ته سزاګانې نه ملاویږي نو مشورې وکړه او یو وفد یې جوړ کړو او د هغه زمانې چې کومې قیمتي ډالۍ وي او تحفې وي هغې د ځان څخه تیارې کړې لکه د هغه زمانې یو قیمتي تحفه دام وه چې د ګډو او د بیزو سرمنې د ناستې دپاره به دا استعمالېدلې نو دغه تحفې هم تیارې کړلې نور چې د هغه موقع او محل مناسب کومې ښې تحفې وي هغې تیارې کړې او د دوه کسانو یو وفد یې جوړ کړ چې په دې کې یو مشهور صحابي رسول عمرو بن العاص رضی الله عنه پکې و د عمرو بن العاص څنګه چې په اسلام کې ډېر لوی جرنیل او ډېر هوښیار سړی و او د په لاس باندې الله مصر فتح کړی و علما د تاریخ چې کله د نوم لیکي نو دا سره لیکي چې فاتح مصر د مصر فتح کوونکی صحابي یعنی دومره لوی منقبت والا سړی دی چې په مصر کې چې څومره جماعتونه دي څومره مدرسې دي څومره مسلمانان منځونو عبادتونه کوي نو په دې ټولو کې دغه حصه ده ځکه چې دا مصریان الله دغه په لاس مسلمانان کړي او د ډېر وخت پورې به د مصر گورنر مو او ډېر د درویشۍ او د ملنګۍ زندگی تیره کړې ده کله چې وفات کېده نو د وفات په وخت کې بچي ته وصیتونه کړي نو یو خبره یو ته دام کړې وه چې داسې یو وخت و چې زه کله مسلمان نه وم چې د الله د پیغمبر د مبارک مخ به زما دومره بدې شو چې د ځمکې په سر نعوذ بالله او معاذ الله بدترینه چهره دقه وه او زما به کوشش دا و چې یاره دا منقبت زه حاصل کړم چې دی زه ووژنم او شهید یې کړم خو ولویلې چې د الله شکر ادا کوم چې په دغه وخت کې نیم مړګنیز ته به ډایرکټ جهنم ته تللی وی او به چې کله زه د نبي صلی الله علیه وسلم خوا ته حاضر شوم او ایمان مې راوړو او ما د بیعت دپاره د الله څخه چې ورګوت کړو واپس مې راخ کړ ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل چې عمرو ولې ویل ما ورته وویل چې د الله پیغمبر ما خو ډېر ګناهونه کړي ما خو ګناهونه نه دي پرېښي داسې ګناه مې نه ده پرېښي چې نه مې ده کړی نو که زه مسلمان شم نو ما ته به الله د ګناهونه ټول معاف کړي ویل نبی صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله ولې تا ته پته نشته چې تا کلمه وویله نو د کلمې په وجه به الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي ګوره په دې کلمه کې یو دا کمال دی چې کلمه دی ویله الله د خپل حقونه معاف کوي او د بندگانو حقونه هم ته معاف کوي اوس ته به وایې چې څنګه د بندگانو حق څنګه معاف کوي په حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارضا غریمه بما شاء په دې چې په بندگانو کې د چا حق دی کنه د قیامت په ورځ نو الله به دا هغه حقدار روبلی او هغه ته به وایي ته څه غواړې بلکې هغه د الله نه جنت غواړي الله به ورته وایي ته په څه راضي کېږې څه غواړې چې هغه زه درکړم خدای معاف کړه دغه حقدار چې به د منې حق دی چې دی د قیامت په ورځ په څه خوشحالېږي الله به خوشحاله کړي خدای به پرې معاف کړي ایمان دومره لوی دولت دی ویل د الله پیغمبر چې کله ما ته دا خبره وکړه چې ان الاسلام يهدم ما كان قبل چې تا کلمه ویل الله به تار سم معاف کړي بس ویل بیا زما زړه
کلاوش. نو بیا خپل بچی ته وای مال د الله د حبیب نه دومره حیا راتله دومره چې زما د الله په ذات قسمی چې په دغه وخت کې بیا د زمکه په سر محبوب ترینه چهره هغه د محمد رسول الله چهره صلی الله علیه وسلم. او ایمال به دومره حیا راتله چې کته زمانه تاسو کې چې د پیغمبر علیه السلام حلیه مبارکه څنګه او شکل مبارکه څنګه وې دا زنه شم بیانولې ځکه هغه ته ما چرته د شینې دي کتري په غور باندې دومره حیا به مال راتله. یعنی د صحابي دی او د دومره جرګمار سړی او عقلمن او خيار چې د لقب ورکړی شوی او داهیه من دهات العرب د عربو په خيارانو کې یو خيار سړی دی په جرګمار او خلکو کې یو جرګمار او عقلمن سړی دی عمرو بن العاص رضی الله عنه. نو د چې کله څنګه په اسلام کې او خيارو د قشان چې کله د مسلمان نو په مشرکانو کې او خيار سړی دی ځکه خو په وفد کې لګلې دی خبرلوس د خبرو په جل پوي دا عقل کې دار چانه خو ځکه خو الله ایمان نصیب کړو او عقل من نه خو ایمان به در نصیب کړي. نیو عمرو بن العاص رضی الله عنه د چې بیرستو مسلمان ش او بدی کې دویم کس چې ونه غنوم دی عبد الله ابن ابي ربيعه دا چې ونه د مخيار سړیو ځکه خو بدی جرګه کې تلې ده او به روستو د مسلمان شوی دی ډېر کمالي مسلمان ته الله جوړ کړو ځان سره تحفه واغستې او لړ د نجاشي بادشاہ خواته ځان ورساو خو اولې دا وکړو چې کله حبشه ته ورسېد نو د نجاشي بادشاہ چې کوم دغه د مشیرانو وزیرانو منشیانو څوکیدارانو لول دغه سره ملاوش اغه لم څه تحفه محفه وړي وي هغه ته پیش کړي او خبره او توکل چې را د قشان لکان راغلي دي زمونږ د قوم څخه کسان دي او غي دین پر خیر به دینه شوی دي زمونږ دین پر خیر دی نو موږ به د بادشاہ نه دا مطالبه په مجلس کې کوو ظاهر خبره ده تاسو دغه مشیرانی دغه وزیرانی تاسو نه بخامخه مشوره علي نو چې تاسو هم دا مشوره زمونږ په حق کې ورکړي چې د څه وتوي شرف د کسانو سپرې ده ولول دی په اعتماد کې واغست او به د نجاشي بادشاہ دربار ته پیښو هغه ته یو وګ تقریر وکړ دی علماء د سیرت نقل کړي دي چې ایها الملک بادشاہ سلامت انه قد زوا الى بلدك غلمان صفها استاد ملک ته زمنګ د علاقې څخه قمقل کسان راغلي دي څه غلامان دي او قمقل دي فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك د خپل قوم دین پر خیره د پلار نه کې دین پر خیره او ستا په دین کې نه دی ګوره او وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت یو نوې دین راوړل نه ته پیژنې نه مونږ پیژنو او راغلی دی دلته پناه غسته د مونږ باغی په سر راغلی چې مونږ ته ملاوش ډېر پرزور مطالبه وکړه او کم مشیران وزیران چې ناستو او کوم دی وغشتو په پیسو باندې او تحفه محفه ول ورکړې وي نو اغي متوي شي یره جی صحیح خبره کوي بس ته دیو خلق دی وته والے کا مونږ ځان لسله کار ګورو نو اغي ته په جواب کې وی چیرته شکار دی چې تاسو بدیو په سر غلی او واړی خو زه بل اول لغینه ته پوښتنه کوم مشوره به سره کوم د دې مکینه خو او شاګه غډېر علاقې وي نورم ډېر ملکونه او نورم ډېر بادشاہي وي چې دیو نور ملکونه پرخي دي زما ملک تراغلي دي زما بادشاہي غوړه کړي دا او زما انتخاب کړي دي نو زه څنګه تاسو لسی به تاسو درکم زبل اول لغی سره مشوره کوم په ما باندې خګومان کړي ته پوښتنه به کوم داغې نه پس به خبرې کو تاسو ملمانه یې سار شي زب غیر وغړم سحر به خبرې کو د نبی صلی الله علیه وسلم په صحابه په دی وفد کې به دویم هجرت کې به جعفر رضی الله عنهم تله او جعفر تیار نو باغی په جواب راغی چې سبب استاسي حاضری باغی ته خبر ملاو شو چې مکه مشرکانو کسان را لګری دي غریبانان ډېر حیران پریشان شو بهرحال خپل من کې مشوره وکړه چې منګه خو به حاضری کوو خو زمونږ متکلم یعنی خبرې کوونکی به زمونږ د طرف نه جعفر رضی الله عنه وي ځکه د خبرو چل ورزي ډېر ښه مقرر دی او خيار سړی دی نو دی به موږ کې خبرې کوي بل څوک به خبرې نه کوي
او دویمه خبره دا وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته څنګه عقیده خودلې دا ټیک ټاک اق عقیده به بیانو ته مداهنت نه وکړ نه لو خبره او پټو را پټو نو که هر سکی وجلې کیږي کو شهیدان کیږي که ټوکړي ټوکړي کیږي کو واپس هم ورګي خدای الله پیغمبر چې څنګه عقیده خودلې دا اق شان به بیانو او مداهنت نه وکړ نه لو نجاشي بادشاہ خواله چې کله ران نو اولنې خبره خدا و چې نجاشي بادشاہ خواته به څوک حاضر دن نو سجده مې کوله جعفر رضی الله عنه سجده ونه کړه نو د قریشو یو دوه کسان وی چې ته ور سره پیدا بده ور بچا ته سر خطا نک نو نجاشي بادشاہ وته وی چې بس پرې دا وای خپل کسانو ته اشاره وکړه او دیو ته وی چې بس پرې دا وای دی خپل دین نه بس پرې دی سکه دویمه خبره بیا چې کله رانه وتل نو په دې ټیم کې دا آیت تلاوت کو چې الا ان حزب الله هم الغالبون الله وی خبردار آگاه شي ان حزب الله بشک ډله د الله تعالی هم الغالبون هم دی غالبی الله مخبل ډلې له هر ځای کې غلبه ور کوي خپل بندگانو له الله په هر ځای کې غلبه ور په یو आवाज باندې د آیت وی نو دې آیت د نجاشي په زړه کې یو رعب او ير پیدا کړه د ماحول باندې رعب او ير تاریخ شو الله د خپل بندگانو مدد کوي نو او بیا جعفر رضی الله عنه نے تپوس وکړو هغه ته زبردست تقریر کړی ناشنا وتوی وی ایها الملک بادشاہ تا زمونږ دین په باره کې تپوس کړی دی زمونږ د عقیدې په باره کې تپوس کړی دی او دا خلک به موږ د تهمت لګی چې نوې دین راوړی دی د ځان نه جوړ کړی نه موږ پیژنو نه ته پیژنې نو ان كنا قوما اهل جاهلیه موږ داسې قوم چې موږ ډېر جاهلان خلک نعبد الاصنام وناكل الميته د بوتانو عبادت بم کو مردار بم خړلې ونأتي الفواحش بدکاری بم کولی ونقطع الارحام رشتي بم کټ کولی ونسيء الجوار او گاونډي ته بم تکلیفونه ور کول گاوند بم نه پاله او ياكل منا القوي الضعيف منګه بچ کم طاقتورو لکه د ځنګل له زناورو جوړو چې کم به طاقتورو کمزور به ماتو وغه به نقصان ورسو ظلم به کو په کمزوري نو فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا من په دقه حالت ظلمونو تیریوي د معاشري چې سبرایان وي غونډې په منګه کې وي او په دې حالت کې الله مونږ ته پیغمبر راولي او څنګه پیغمبر دې زمنګ نه یو سړی دی سفرشتہ نه د اسمان نه راغلی دا زمنګ په شان یو انسان دی زمنګ نو زمنګ د قوم قبيله سړی دی زمنګ د علاقې سړی دی مونږ داغه د دیانت او د امانت گواہی کوو داغه د پاک لمنۍ گواہی کوو د څه سړی دی نعرف نسبه داغه د نسب مونږ ته پته ده نسب یې خپېجنو نسبی سړی دی ورک سړی نه دی وصدقه داغه رښتیا مونږ پیژنو چې په مونږ ټولو کې رښتینی سړی هغه دی و امانته د امانت مونږ پیژنو چې د څومره ایماندار سړی دی په مونږ ټولو کې ایماندار سړی هم دقه دی امانتدار او ایماندار وعفافه د پاکی منګ پیجنو څومره پاک لمن انسان دی فدعانا الى الله لنوحده ونعبده منګ د یو الله عبادت ترو بلولو الله عبادت خو منګ اسم کو د مخینا خو وسې منګ د الله د عبادت په دې شکل رو بلولو چې د الله به یوازې عبادت کوي څوک وسه شریک وي نه مخکې به منګ څه چل کو مخکې به منګ داوي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك نو الله د الله عبادتم کو خود الله سره بم نورم شریکان کول د الله سره بذات کې شریکان د الله سره په صفاتونو کې شریکان د الله صفاتونو مخلوق لور کړو یعنی د الله عبادت هم کړو خو یوازې د الله نه بلکې د نورو مسره کړو نو دا خو توحید نه دی دا خو ایمان نه دی
ول دی پیغمبر موږ د الله عبادت تر وبللو خو لنوحده ونعبده چې یوازې د الله عبادت وکړو هیڅوک سره شریک نه او ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان د الله نه ما سوا چې موږ د کوم کانو عبادت کړو د کوم بوتانو عبادت هم کړو دی پیغمبر راته وی چې دا عبادتونه پرې دی دا عبس کار دی وامرنا بصدق الحديث دی پیغمبر موږ ته وی چې دروغ مو وای رښتیا وای د رښتیاو طرف ته وبللو واداء الامانه او د امانت د ادا کولو طرف ته وبللو چې ځان کې ایمانداری پیدا کړي امانتداری په ځان کې پیدا کړي خیانت بنه کوي وصله الرحم او د رښتې پاللو ته وبللو چې رښتې به پالي وحسن الجوار او د خګاونګری طرف ته وبللو چې د گاونډي به خیال ساتي والکف عن المحارم والدماء او دی پیغمبر منګه د دین من کړو چې تاسو به حرام نه کوئ تاسو به پردي ویني نه توي کوئ ونهانا عن الفواحش د بحیايون من کړو وقول الزور د دروغ نه من کړو واكل مال اليتيم د یتیمانو د مالونو د خړلو نه من کړو وقذف المحصنات په پاکلمونو زنانو باندې تهمتونو او الزامات لګولو نه من کړو وامرنا ان نعبد الله وحده او موږ ته حکم وکړو چې د الله عبادت وکړي خو یوازې د الله عبادت وکړي څوک سره شریکان ما جوړوي لا نشرک به شیئا چې څوک سره شریکان نه جوړو وامرنا بالصلاه د منځ حکم را توکو والزکات د زکات ورکول حکم را توکو والصيام او د روزو د نیول حکم را توکو د اسلام د ټول احکام وشمارل نو به ته په اخیره کې وی بادشاہ په دې خبرو کې څه غلطه خبره شته نو موږ داغه د ټولو خبرو تصدیق وکړو فصدقناه موږ داغه د ټولو خو خبرو تصدیق وکړو ځکه په دې کې غلطه خبره نشته وآمنا به موږ په ایمان راوړو باغم یقین وکړو واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله او د چې موږ د الله تر نو کوم دین راوړو دا غ دین تابعدار شو موږ هغه تابعداري اختیار کړو نو فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا دی والله عبادتم شروع کو شرکم پرې خود او حرمنا ما حرم علينا سچ الله به موږ حرام کړی و غم بزان حرام وګڼل واحللنا ما احل لنا سچ زمونږ د پر حلال کړی و غم حلال وګڼل نو فعدا علينا قومنا دی قوم بم بن ظلمونه شروع فعذبونا وفتنونا عن ديننا سزاګانې راکړي د خپل دین نه اړولو کوشش وکړو چې موږ دې دین نه واپس واړی ليردونا الى عباده الاوثان من عباده الله او کوشش دا کوو چې موږ د یو الله د بندګۍ نه د بوتانو عبادت ته واپس واړی د بوتانو عبادت را باندې شروع کی دا ټول خبرې وته وکړي نو په اخر کې وته وی چې فخرجنا الى بلادك دې د ظلمون موږ ډیر زیات تنگ راولو مجبور کولو چې داستا الله دا صحیح دین پریدو به ته واپس بوتانو عبادت تلاړو ظلمونه ربانه کول نو تنگ رالو بل زم نو خرجنا الى بلادك پستا ملک ترالو دارته د امن ملک کارې ده واخترناك على من سواك ملکونه خډیر زیاتو خو مونږ ګوري تعالی ترجیح درکړه چې تخسړې ورغبنا في جوارك او ورجونا الله نظلم عندك ايها زمون خو بدی امید راغلیو چې ستاب بادشاہي کې مونږ باندې ظلم نه کیږي په دې امید راغلی په نور باندې تقره کړي ستانم امید او ذکر راغلی یو ناشنا او عجیب تقریر وتا جعفر رضی الله عنه به په اخره کې وتا وی هل معك مما جاء به عن الله من شيء تاسو دا چاته پیغمبر وی کنه دته چې د الله د طرف نه کوم وحی راغلی دا غینه څه شی تاسو ته یاد دي چې ماته واوروي جعفر رضی الله عنه تو او بالکل راته یاد دي ونجاشي بچا وته وی چې فقرأه علی بس ماته ول ازو تقوق دبا جعفر رضی الله عنه ته سورۃ الکهف تلاوت وک د اولنی آیتونه او ته شروع کړه د سوره مریم او بده کې ټول اق خبرې دي کوم چې د عیسی علیه السلام په باره کې شوی چې کاف ها یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. د زکریا علیہ السلام فریاد ذکر کړی دی. زکریا علیہ السلام الله ته فریاد وکړو چې الله زمانه پس زما د دین څوک وارث نشته دی، الله مال یو بهترین وارث راک، زه د دین د میراث پرې درم. نو الله ول بچي ورکه یحیی علیہ السلام، او به پکې الله د عیسی علیہ السلام قسم کړی دا. د عیسی علیہ السلام د مور فریاد پکې الله ذکر کړی دی. او بیا عیسی علیہ السلام چې کله پیدا شو نو يهوديان ظالمان رالو بدنامه ولا بمور ولا غوالا چې یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اې د هارون خوري ستا بلار خوم د بد سړی نو مورم د بد خزانه وا، دا بچی د کوم ځای نه راوړو، تا هو ادم نه کړي. عیسی علیہ السلام د الله هغه پیغمبر دی چې الله بغیر د پلان پیدا کړي. نو الله په قرآن کې وایي کوم خلکو ته دا خبر قابل تعجب کاری چې الله بغیر د پلار څنګه بچي پیدا کو. نو د دین غوډه تعجب خبره ده چې آدم علی السلام الله بغیر د مور او پلار پیدا کړي. نو چې الله په دې قادر دی چې انسان بغیر د مور او د پلار د خټې نه پیدا کولای شي، ولی په دې قادر نه چې بغیر د پلار پیدا کی. نو عیسی علی السلام الله بغیر د پلار پیدا کو. نو چې کله د ایرالو بدنامه په ولګولا نو هغه ته خبرې نه کولې. فاشارت الیه، عیسی علیہ السلام ته اشاره وکړه، ماشوم دی د زنګو ماشوم دی د غیږ ماشوم دی. فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. هغه ول موږ به د ماشوم څخه خبرې وکړو، الله خو د غیږ ماشوم دی بس خبرې وکړو. نو عیسی علیہ السلام الله گویا کو خبرې شروع کړ. عیسی علیہ السلام په زنګو کې یو تقریر وکړو. قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. ورزد الله بندے ما آتانی الكتاب، الله بمال کتاب را کئی. وجعلنی نبیا، الله بمان نبی جوڑی، پیغمبر برنا الله جوڑی. وجعلنی مبارکا اینما کنتو واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. یو زبردست تقریر وک. ګور د ظالمان وې بهم دا معجزې نه منلي. نو چې کله دا تقریر وکړو نو نجاشي بادشاہ وی، نجاشي بادشاہ سرخ کته کړي او دا ټول تلاوت واورید د سورې مریم دا ولنې رکوع د تلاوت او چې سره راپورته کونو فبكى والله النجاشي حتى ظلت لحيته. نجاشي بادشاہ وي دومره وجړل چې دا ګیره لمده شو، دومره وجړل. دا الله دې کلام د عجیب اثر په غوان اسی اندازه ولګوي چې د نجاشي بادشاہ په دربار کې ولاړ او به د نبی صلی الله علیه وسلم د ترزوې د ابو طالب بچي جعفر رضی الله عنه او به د امتحان مجلس دی چې نجاشي بادشاہ امتحان علی او دشمنان ولاړ دي. څومره توجه تلاوت به څومره د زړه نه به او څومره په مزیدار انداز به نو خامخ اثر خو به کوو کنه. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. او چې به د الله کلام یو د زړه نه وي او په اخلاص وي او د صحابي په جبه باکه به څومره زوري. نجاشي بادشاہ و جړل وبكت اساقفته حتى خذلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه. اکم خواده چې مولیان ناشتو کنه عیسایان مولیان و یغي مجړل مخه ته چې انجیل کې منسخه پرته و یغي د ډېر او خود ته و د وجه لمدې دومره وجړل لوی اثر په وش. او ابن نجاشي بادشاہ وی چې ان هذا والله جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحد.
وی ویلې زمای د الله په ذات قسم چې عیسی علیه السلام کوم وحی بیان کړی دا او دا تاسو وینو دا دوانه یو تا خبرې دي دا یو ځین راغلی دا خبر یو شان خبرې دوانه یو بل سره ډېر مشابهت ده نو مطلب دا چې څنګه غد الله وحی وا او د الله کلام د قشندام د الله وحی دا وی بیغي دوانو تو وی چې انطلقا فلا والله لا اسلمهم الیکم زي لاړ شي زمای د الله په ذات قسم چې تنه سپارم او خبرې مسره نه کولې مخې ته واړاو وې د چې کله بهر وروته کنه او د عمرو بن العاص چې وکنه وې د خډر چالاک سړیو وې د خپل ملګری ته وی چې والله لآتینه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم زما د الله په ذات قسمی سبا بیا راځم پرېده مې نه دغه خبرې وکوم کنه د بادشاہ مخې ته دیو د بیخ بو باسم دی په بوزم د ځان څخه نه پرېده هغه ملګری وته ډېر ویلا ولا تفعل لسم مکوا فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا ولګي اگر کدی زمنګ په دین کې خلاف دي خو رشتہ دار خوم دي کنه زموږ غزر رشتي دي دوستانیم دي وسره گاوندم دي وسره مکه ودا شي خیر ده بس دې دلته دی پاتې سپې کې ولغول چنا سبال بیا راغې نجاشي بادشاہ دربار ته نجاشي بادشاہ بیا په مسلمانانو په جواب ولې ناغي پوي شو چې دا د خبره لګه بدلې دغه صحابه د پیغمبر او خياران خلکو اغي ډایرک پوي شو چې ردی بوس د عیسی علی السلام بارکه وته وسوسه ورچي چې د مسلمانان خو عیسی علی السلام بارکه بدل عقیده ساتي او تاسو بدل عقیده ده د عیسایانو عقیده خدا ده چې عیسی علی السلام د الله زوی ده ان الله ثالث ثلاثه الله دریم د دریونه ده یو عیسی علی السلام ده یو مور ده یو الله ده یعنی درې خدایان دي نعوذ بالله یو پکې دا ډله ده یو ډله پکې دا ده چې ان الله هو المسيح ابن مریم الله نشته نعوذ بالله د عیسی علی السلام چې دینو دا بعینه یعنی الله په دکې نه وته نعوذ بالله دا عقیده او د حلول عقیده او زنو به چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نو ټول د کفر عقیده دي الله ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دا پاخه کافران دي چې دی وی چې عیسی علی السلام الله دی دین لوی پاخه کافران نور نشته دي خطرناک فتوا په قران لګولې ده نو دا خو د کفر عقیده ده مسلمانان پوه شو چې اوس به دقه تپوس کیږي بیا نو به په خپل منځ کې مشوره وکړه چې سبا کو ول عیسی علی السلام په باره کې چې قران څه ویلي دي عقب بیانو سیوا خبرې بنک یعنی د مداهنت نه دلتم کار نالو د مداهنت نه کار نالو او سچ قران ویلی دی او نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی دی اق عقیده به بیان کو بدی کې موږ ته هر څه ملاوي نجاشی بادشاہ چې کله روختل نو دی وتوی چې ایها الملک انهم یقولون فی عیسی ابن مریم قولا عظیما تا ته پته ده دی خو عیسی علیه السلام بارک نور خبرې کوي نجاشی بادشاہ دی روختل او تاسو ته وکړو جعفر رضی الله عنه ته وی ول تسوی د عیسی علی السلام بارک ناغو ته جواب کی وی ول هو عبد الله ورسوله عیسی علی السلام د الله بنده ده ورسوله د الله استاد او پیغمبر ده وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول او دا د الله روح ده یعنی کلمه د کن ده چې د عیسی علی السلام مور ته ورچولې و او په کلمې د کون سره الله دې پیدا کو کما مریم العذراء البتول اغا مریم چې هغه واده نو کړي او ډېر پاک لمنه خزاوه دا هغه بچی دی د الله بنده دی د الله رسول دی الله بغیر د پلان پیدا کړي دی بس دغه حیثیت او مقام دی نجاشی بادشاہ یو خسنه راواغس داسي او قسم یو کو چې والله ما عد ابن مریم ما قلتم هذا العود دا تاسو چې د عیسی علی السلام بارک سوي کنه حقیقت دا ده چې تاسو سوي نو د دې خسنې په مقدار باندې د دینه زیات نه دی عیسی علی السلام هم دغه مرتبه د کوم چې تاسو بیان نو الته چې کوم اساقفه ناستو مولیان ناستو و یغید شي
او بنګېدل د ځان سره غوسه شو او د سپېمې د چې تاو کړې ځکه چې دغه عقیده خدا و چې الله زوی دی او الٰه دی معبود دی نو وای دو ته وی چې و ان خرتم اگر که تاسو پوزم تاو کوي او تاسو غوسم شي او عیسی علیه السلام د دیو د خبرې نه د دې خسنی په مقدار هم سیوا اوچت نه دی بس هم دغه مرتبه د کوم چې دیو بیان د الله بنده دی د الله رسول دی بغیر د پلار الله پیدا کړی دی بس دغه مرتبه د عیسی علیه السلام دا مکالمه چې کله وشوه او به علماء لیکلي دي مختلف روایت دي په دې کې یو دا دی وې د خپل خادمانو ته وی چې ردوا علیهما هداياهما دیو چې د کوم تحفه او ډالۍ راوړي دا مت واپس کړي فلا حاجت لی به هذه د زما ضرورت نشته فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حين رد علي ملكي ول زمانه دی علاقین وزي او تر سوچ دی دلته په خپل خوشاله او درغلی نه دی بزما په دی حکومت کې وسیږي او سوګم نشي بوت دی چې تر سوز ژوند دی عائشه ام سلمہ رضی الله عنها چې ونه هم چون کې باغه وخت کې التوا وی اغيوي چې کله د قصه کوله چې فخرجا من عنده مقبوحين مردودا علي ما جاء به واقمنا عنده بخير دار مع خير جار وای مونږ ته قتل ډېر په بد حال باندې وروتل اش اندازه وګي غنښت سویل تحفه او ډالۍ موړي په یو کار پسې تله او هغه د تش لاس را واپس کې او تحفه هم د درګیجدام دی ویسا وای ډېر په سپک حالت باندې وروتل او مونږ ال ډېر خسته گاوند دغه سره تیر دغه په حکومت کې محمد ابراهیم محمدی